د غواو بیماری. د اوس وخت خبره ده چې په کلي کې مشران خلک راجمع شوي وو او دا مشوره یې کوله چې نن سبا د مال ډیره سخته بیماری ګډه شوې ده او دغه بیماری هر طرف ته خوره شوې ده، خو تر اوسه پورې زمونږ کلي ته دغه بیماری لا نه ده راغلې. خو موږ او تاسو لا پکار دي چې خپلو غواګانو ته ویکسین وکړو. کلیوالا مونږ تاسو ته پته ده چې د غوا بیماری را ګډه شوې ده، خو تر اوسه پورې زمونږ کلي ته نه ده راغلې او ډېر مالونه یې مړ کړه. نو مونږ تاسو له پکار ده چې د دې څه بندوبست وکړو. صاحب جی ستا خبره ټیک ده، دغه بیماری لا تر اوسه پورې زمونږ کلي ته نه ده راغلې. مونږ او تاسو له پکار دی چې د دې د مخکې نه څه بندوبست وکړو. کلیوالو مونږ تاسو ته پکار ده چې مونږ ټولو غواګانو ته ویکسین وکړو، شاید چې د ویکسین د وجې نه دا بیماری زمونږ کلي ته رانشي. کلیوالو ستاسو څنګه خوښه ده؟ اوس ته د کار خبره وکړه. دا ستنې به ورته څوک وهي، ځکه چې زمونږ په کلي کې خو داسې څوک تکړه ځوان نشته. تاسو په دې خبره باندې خفه یئ چې غواو ته به ستنې څوک وهي. غواو ته به ستنې زه ووهم، ځکه چې زما هم څه نه څه تجربه شته دی. دا څه د کرکټ لوبه نه ده چې تجربه دې شته. دې دپاره ښه تعلیم یافته کس لګي، هغې په دې کې زیاته تجربه وي. نه د ستنو دا کار خو ما هم کړی دی، خو صرف تعلیم مې نشته دی. دا ما په ډېر ورکوټیوالي کې یاد کړي دي، ځکه چې ما به چینده خو ته ستنې وهلې او اپریشنې به مې والله کولې. ښه ستا مطلب دا دی چې زه غواګانو ته ستنې کولی شم. نو سبا له به تا ته موږ ویکسین حواله کړو او ټول کلي غواګانو ته ویکسین ووهه. بس تاسو ما ته ویکسین حواله کوئ، نور زما کار دی چې زه غواو ته څنګه ستنې وهم. تاسو به یې وګورئ. بیا په سبا له صدام او د هغې ملګری د ستنو وهلو دپاره روان شي. نو په یو کلي کې کور ته داخل شي. ارې وروره ته دلته د څه دپاره راغلی؟ دلته درنه خلاص هم نشو، ته زمونږ کور بربادوې څه؟ تا کې تمیز نشته دی چې د صدام ډاکټر سره به څنګه خبرې کوي؟ څه صدام ډاکټر؟ د ویکسینو دپاره یې ته ایله بېله مقرر کړي. ځه زمونږ کره غوا نشته دی. بیا د دې نه بعد صدام بل کور ته لاړ شي. زه دلته د ویکسین دپاره راغلی یم، نو که ستاسو اجازت وي چې زه ستاسو غواو ته ویکسین وهم او دا کومه بیماری چې راغلې ده نو انشاءالله د دې نه به بچ شي. ولې نه زما غواو ته ویکسین ووهئ چې د دې غټو غټو دانو نه بچ شي؟ ته فکر مه کوه، زه به دې ته داسې ویکسین وهم چې یوه بیماری به ورته بیا هم څه نه وهي، ځکه چې دا خو د صدام ډاکټر ویکسین دی. چې کله صدام غوا ته د ویکسین وهلو دپاره نږدې شي، نو غوا صدام له لته ورکي او ډېر لرې یې وشغوي. نو بیا صدام وایي ارې زه ستاسو په ویکسینو کې نه یم، ځکه چې د کلي هره غوا ماله داسې لته راکوي، نو زما نه خو به 88 ماډل ګاډی جوړ کړي. بیا په سبا له د کلي مشران راغونډ شي او د ستنو وهلو دپاره څه بندوبست کوي، ځکه چې صدام په نیمه کې ستنې پرېښودې وې. صدام خو ډېرې غورې کولی چې زه ستنې وهلی شمه، خو په هغې باندې زما د اول نه یقین نه و، ځکه چې ما ته د هغې د چیرې نه پته لګېده. ستا خبره ټیک ده، خو د ویکسینو دپاره به موږ څوک وګورو چې غواګانو ته ویکسین زمونږ نه خو یرو. اسامه تا خو میډیکل کړی دی، ته غواګانو ته ویکسین نشي وهلی؟ ما خو په اورز باندې ویل، خو بیا تاسو صدام مقرر کو نو ما بیا څه ونه ویل. ارې اسامه ته خو زمونږ نه هیر وې چې تا هم په میډیکل کې کار کړی دی، خو موږ معافي غواړو او ته د سبا نه د ویکسینو کار شروع کا. کمې خبرې چې د کلي مشرانو وکړې نو دا خبرې صدام ته ورسېدې. نو بیا صدام وایي خانو د کلي والا خلکو اوس اسام مقرر کو، داسې نشي کېدی، زه به ضرور څه نه څه کومه. داسې ولې نشي کېدی؟ ځکه چې هغه یو تعلیم یافته هلک دی او هغې میډیکل هم کړی دی. آیا زه تا ته نالایق لیدلی شمه؟
ما ډېرې زیاتې اپریشنې کړي دي د چیندقو. نور هر څه فریدا، خو اوس راته دا ووایه چې نور څه کول غواړي چې دا اوسام ډاکټر بدنام کو. داسې چل کو چې کمې غوا ته اوسام ستن وهله، نو هغې ته به بیا مونږه د زهرو ستن وهو، نو هغه به بیا مړه کېږي، نو بیا به الزام په اوسام باندې لګي او په داسې طریقې سره به اوسام بدنام شي. بیا په سباله اوسام د کلي ټولو غواګانو ته ویکسین ووهي او کور ته لاړ شي. بیا چې کله ماښام شي نو صدام د زهرو ستنې راواخلي. ملګریا اول هغې غوا ته ستنه وهو کمې چې ماله لته را کړې وه، نو اول به ترې هغه مړه شي، بیا به د نورو سره راکاږو. بیا صدام او د هغه ملګری د هغه غوا خواله د ستنو وهلو دپاره راشي. نو بیا صدام په دغه غوا باندې کینی او ستن ورته ووهي، نو دغه غوا ډیره زیاته غټه شي. نو بیا صدام وایي ارې ملګریا دا څه وشو؟ ما ویل مال دا غوا به مړه شي، خو دا خو ډېره زیاته غټه شوه، ما د دې نه درکوز کا. صدامه تا چې کوم ستن د زهرو نه ډکه کړې وه نو هغه ما بدل کړه، ځکه چې ته ډېر ظالم انسان یې. ته په ځناورو باندې رحم نه کوي، نو ته به په انسانانو باندې څه رحم وکړي. خو زه چې سبا شي نو زه به تا په ټول کلي باندې ګرځومه او کلي والا ته به دې شرمومه. ښه نو تا زما سره دوکه وکړه، تو زما نه ژوندی نشي پاتې کېدی، زه به ستا سره ګورمه. بیا چې کله په سباله خلک خبر شي نو د کلي خلک صدام د کلي نه وشړي. دوستانو نن سبا تاسو ته پته ده چې د غواو بیماری راخوره شوې ده. څوک وایي چې دا وبا ده او څوک وایي چې دا د الله تعالی عذاب دی، او خلق قسمه قسم خبرې کوي. که چېرته دا د الله تعالی عذاب وي نو بیا موږ او تاسو غلط کارونه ولې کوو؟ او الله تعالی دې ټولو غواګانو لا شفا ورکړي. تاسو په کمنټ کې آمین ولیکئ.